تیر 12 ورځې د الله تعالی په توفیق باندې د الله په فضل د مصر سفر را نصیب کړو. بیګار ورسېده مصر. دوره زما یو مطالعاتي دوره وه، ځکه ډېر څیزونه چې زمونږ په کتابونو کې د هغې ذکر راځي، قرآن حکیم کې ذکر راځي، په احادیثو نبویو کې ذکر راځي، د ډېرو مقاماتو تعلق د مصر سره دی. نو مونږ خو به کتاب کې لیدل، خو مې چې سړی په سترګو ویني نو ښه به زمونږ عرب وایي لیس الخبر کالمعاینه. یو سړي ته چا خبر ورکړ چې مکه شریفه کې بیت الله دی، او یو بل سړي په سترګو لیدلي، د دواړو په علم کې فرق دی. چې په سترګو وویني د علم بل شی، او چې څوک خبر ورکړي د هغه علم بل شی. نو ما وی زه په سترګو به ووینو. بل ډېر اهم شخصیات چې زمونږ په کتابونو کې د هغې ذکر راځي، حضرت امام شافعی رحمت الله علیه، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه، او داسې ډېر زیات اجله علماء کرام. دا شخصیات ټول د دې قبرونه دي، د دې مبارک مزارات دي. نو خدای پاک دغه م را نصیب کړه. دا به تاسو ته انشاءالله د څو جمعو کې که الله جون راکړه او د الله توفیقي بیانوم انشاءالله. بل هغه وادي چې هغې ته وادي سینا وایي، او زمونږ کتابونو کې په تفسیرونو کې او د احادیثو په شرحو کې تفصیلي ذکر. کم وادي سینا چې موسی علیه السلام هجرت وکړه د مصر نه، او کم علاقې ته وړېدلې د هغې ته وادي سینا وایي. کم دریاب کې چې فرعون غرق شوی دی، هغه دریاب، هغه ځای، او چې کم ځای بیا موسی علیه السلام وړېدلی دی، او یو کاڼي لی د الله په حکم غزار ورکړی او د هغې نه چینې راوتې، هغه ځای نه. دا ټول په وادي سینا کې دی. 40 کاله بني اسرائیلو د حیرانتیا زندگی په وادي سینا کې تیره کړې. هغې ته به من او سلوا راتلل. په دغه وادي سینا کې حضرت هارون علیه السلام دفن دی، حضرت صالح علیه السلام دفن دی، او وادي سینا هغه علاقه ده چې خدای پاک موسی علیه السلام له پکې تورات هم ورکړی دی، او رسول الله موسی علیه السلام 40 ورځې پکې اعتکاف هم کړی دی. او وادي سینا هغه علاقه ده چې الله پاک مخامخ د موسی علیه السلام سره پکې خبرې هم کړې دی. نور هم په هغې کې ډېر عجیبه واقعات او حالات چې کوم مخکې تیر شوي دی، هغه په سترګو الحمدلله را نصیب کړل. نو دا ټول به درته بیانو، خو نن درته صرف یو خبره کوم چې هغه ځای ته چې کوم ځای موسی علیه السلام ته خدای پاک پیغمبري ورکړې وه، خبرې ورسره کړې وې یو، او دویم هغه ځای چې موسی علیه السلام الله پاک له تللی و، 40 ورځې اعتکاف یا چله کړې ده، او الله تورات ورکړی، او پکې هارون علیه السلام دفن دی، بني اسرائیل پکې اوسېدلی دی. نن درته دقه الله داسې یو توفیق راکړه، دا ځای نه راته خدای پاک وښود. نو نن د هغې متعلق بیان درته کوم. موسی علیه السلام تاسو ته پته ده، او بلکې زه به یې درته بیانوم، خو بله جمعه کې انشاءالله. د فرعون په محل کې 30 کاله زندگی تیره کړه فرعون سره، او فرعون داسې وساته لکه د خپلو بچو، او د نیازبینتوب زندگی، ځکه د بادشاه په محل کې د نیازبینتوب زندگی موسی علیه السلام تیره کړه. خلکو به قدر کو، خلکو به عزت کو، ځکه خلکو به وی دا د فرعون او د هغه د بیبي آسیې بچی دی. نو یو ځل بار راوتې و د خپلو کورونو نه. دوی چې کوم علاقه کې اوسېدل، د هغې علاقې نوم فیوم د فیوم. مونږ علاقې ته الحمدلله لاړو، او چې قارون غرق شوی دی او هلته خدای پاک ترخې اوبه رایستې دي، هغه بحیره م الله پاک راته وښودل. نو دغه علاقه کې د فرعون محلات دي، اگر چې تاریخي اختلافات ګورې پکې شته، څوک یو ځای، څوک جیزا یادوي، څوک بل ځای، څوک بل ځای،
د فرعونیانو تفصیل هم که خدای مقرر کړه درته ټول انشاءالله بیان. خو دې یو ځل بار ووت د محل د فرعون نه او بار په مصر کې چکر لګاو. نو یو د ده د قوم هلکو بني اسرائیلي د ده د قوم او یو د فرعون باورچي و چې فرعون له به خوراک تیاره و فرعون له به خاص څیزونه تیارول. نو دې د فرعون قوم د موسی علیه السلام په قوم په بني اسرائیلو به خدمتونه کول او ډېر خراب خدمتونه به یې پې کول، پټي به یې پې سنبالول او بخورې به یې پې کولې، ګوډونه د مزدورۍ د دیاڼۍ کارونه به یې پې مفت او خیراتي په ارزانو پیسو کول او لختي به یې پې صفا کول او کم کار چې موږ دلته د چوړیانو نه اخلو ټټی صفا کول، دا کمزور او خسیس کارونه به یې په دوی کول. د ظلم انتها دې ظالم بني اسرائیلو سره کړی. نو د دې فرعون چې دا کم باورچي او د ده د خوراک انتظام به یې کو، د یو ګېډۍ د خشاک واغېسته او د موسی علیه السلام د قوم سړي بني اسرائیلي ته یې دا یوسه ګېډۍ درونو هغې غریب نه شوړی. دې کې موسی علیه السلام راغی. نو دې بني اسرائیلي ته خو پته وه چې دا خو د فرعون محل کې لوی دی، د ماشوم ډې کړی دی، خو دا خو زمونږ د قوم هلک دی. نو آواز یې ورکه وی موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي، دومره غټ ګېډۍ په ما وړي دا زه کم دی اوچتولی شم وړی شم. نو موسی علیه السلام راغی. خو دا داسې ځای دی اوس چې یو دش میدان دی، یو موسی علیه السلام دی، یو دغه د بني اسرائیلو هلک دی دا باورچي او یو دغه د یو د فرعون دا باورچي دی، یو د بني اسرائیلو دا هلک، درې کسان. وی راشه دا مال سره یوسه. هغه نه شو وړی. موسی علیه السلام راغی، تکرار شروع شه، لکه ظلم پې مه کوه، نه څه کې دا دې نه شي وړی. د قوم هلکې مو او موسی علیه السلام کې رحم مو د دونه غټ ګېډۍ ته په ده ولې وړې؟ په خپله وړه تنخوا ته اخلي او وړل په ده کې. هغه د فرعون باورچي خو هم څوک و، لکه د فرعون د محل کس و، هغه هم ډېر لوی نشه وه پکې. نو موسی علیه السلام سره رانیغ شو چې ستا پکې څه دي؟ دا به خامخا دې وړي. سره ګرم شو. چې ګرم شو نو قرآن شریف کې الله فرمایي فوکزهو، نو موسی علیه السلام سوک نیغ که او هغه د فرعون باورچي یو سوک و. هغه داسې سوک و چې د هغې نه هغه هلک په ځمکه پرېوته او مړ شو. موسی علیه السلام یې خدای ربي انی ظلمت، ما خو ما زیاتې وکړه، فاغفر لی خدایه ما وبخه. نو قرآن شریف کې الله فرمایي فغفر له، خدای پاک معاف. ولې؟ یو خو د اراده د مرګ نه وه او په هغه شریعت کې دغه وخت کې خو موسی علیه السلام د شریعت هم نه دی ورکړی شوی، پیغمبري هم نه 30 کاله دی، خو چې قرآن شریف کې الله فیصله وکړه فغفر له، خدای وبخه. نو بیا پکې موږ له چونې چیران نور نه دي پکار. بے الله پاک اتفاقیاتو ته ګوره سار له بیا هغه د موسی علیه السلام قومي بني اسرائیل د فرعون یو بل قومي سره په باس شوی دی. موسی علیه السلام بیا ولاړو. چې ولاړو نو دواړه په جګړه شو. نو دې بني اسرائیلي بیا موسی علیه السلام ته آواز وکړو، وی راشه موسی دا هلک ما سره جګړې کوي، ده نه مې خلاص کا. هغه خو مونتې وه، پښتانه وایي ماموته بیا دې موته. هغه خو وی د راشه پرون یې ناله یو بېغمه کړی دی، نن به دا مې یو څوک ووایي ځای ته بیا ورسه. بس موسی علیه السلام پوه شو چې دا روانې د دې بني اسرائیلي دی، د ما د دې قومي دی. پرون یو سره جګړه، نن بل سره جګړه. نو موسی علیه السلام هغه ته نصیحت شروع کړه. هلکه وی دا ته څه کې جګړې دې جوړې کړې دي، کله یو سره کله بل سره، او ګواښ یې ورپسې هسې وکړه واویې نه. او پوه شو چې پرون خو یو بېغمه کړی، اوس خو که ما له څوک راکړه خو ما هم زوړ قندار ته رسوي. خدای دا به څه کېږي؟ نو چې موسی علیه السلام ورمخکې شو ګواښ یې وکړو، نو بني اسرائیلي وی جوړوی مې. نو هغه ورته وي موسی داسې کې پرون دې م یو مړ که موږ هم اوس بېغمه کې، موږ هم وی ځان نه جبار او زورور جوړی، ظالم د ځان نه جوړی عیاذا بالله. داسې کې بس موسی علیه السلام پوه شو چې خبره خو د هلک د خولې نه ووته، او چې پرونی یې کم وجلی دی، نو فرعون هغې پسې جاسوسان او پولیس خواره کړي چې دا وګورئ د هلک چا وجلی دی، تحقیق وکړئ، ځکه سړی مړ شوی دی.
اوس هغه خو بل چاته پته نه و، یو د بني اسرائیلو هلک دی، یو موسی علیه السلام دی، یو چې کم مړ شو. نو موسی علیه السلام پولیس خواره کړي دي، دا فرعون پولیس خواره کړي چې وګوره چې چا وجلی. نو لا پولیس هغه پسې ګرځېدل، خو چې ده خبره وکړه هغه د فرعون قومي خو واورېده چې پرونی خو ده وجلی. بس هغه فورا لاړ او فرعون ته یې رپورټ ورسه، وی صاحب دا پرونی سړي قاتل مې معلوم کړی دی، څوک دی؟ وایي چې تا ماشوم لوی کړی دی موسی. دقسې ما یو بل سره په جګړه وم او هغه دا ورته و چې یو د پرون وجلی دی ما. بس فرعون اډر جاري کړ، وی موسی راونیسئ او د پرونی زمونږ د قومي سړي بدل او انتقام ته اخلو وجنوي. فرعون څه آثار مخکې م لیدلي وو چې ممکن ده دا هلک هغه پیغمبر نی، هغه موسی چې زما د حکومت د ختمېدو ذریعه ګرځي. نو چې دی واورېدل پوه شو، وی چا به ګرفتار یې کې. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي دې کې یو هلک و ښه هلک و نیک، کېدی شي موسی علیه السلام سره به تعلق و، ځکه 13 کاله موسی علیه السلام د فرعون محل کې تیر کړ. هغه راغی موسی علیه السلام ته وی با موسی ان الملأ یأتمرون، قوم غونډ شوي دی ستا متعلق مشوره کوي، لیقتلوک پرېږدي دې نه وجنې دی، نو که زما منې مهرباني وکړه د علاقه پرېږده. فخرج خائفا یترقب، بس موسی علیه السلام ویارید، نو بس د علاقې نه روان شو. د مصر نه اوت مدین ته یې رخ وکړو. اوس تاسو اندازه ولګوئ چې یو هلک د بادشاه په محل کې 13 کاله تېر کړي او بادشاه لکه د زوی لوی کړي، پخپله وروستو راځي الم نربک فینا ولیدا، تا موږ سره ماشوم موږ نه لوی کړي. وروستو ورته فرعون وایي ماشوم یې لوی کړی دی، به څونه نیازبیني، به څونه نازک بدني. او بیا فرعون ورته زوی ویلی دی، او بیا فرعون هغه کس و چې هغه وی انا ربکم الاعلی، چې زه ستاسو لوی خدای ما. نو گویا کې عیاذا بالله د دغې خلکو د خدای زوی و، څونه به قدر و. خو چې دی واورېدل نو روان شو. 3 لارې مدین ته تللی دي، نو ده هغه مشهورې 2 لارې پرېښودې او د منځ یو غیر مشهوره لار به په هغې مدین ته روان شو. ده د پته وکړه په دې مشهورو لارو ځم نو څوک مې رونه نیسي، د بادشاه پولیس والا او فوج والا مې راګیر نه کړي، نو د منځ په لار روان شو. نو الله پاک د یو فرشتې په ذریعه د ده مدد و. څوک وایي دا فرشته حضرت جبریل علیه السلام او څوک وایي بله فرشته وه، نو هغه به ورته الله راښوله د یو انسان په شکل کې به سره ملګری شو. په لاره به یې څه خوړل؟ د ونو پاڼې به یې خوړلې او دا سبزیانې په لاره چې کمې کېږي سبزیانې او ګیاګانې په دې به یې ګزاره کوله. او مصر ته روان، مدین ته روان شو. د مدین او د مصر په منځ کې ډېره زیاته فاصله. مدین د تبوک سره چې کم په مدینه منوره کې دی، تبوک سره نږدې، بلکې د تبوک نه لرې دی مدین. د بحر قلزم په غاړه یو لوی علاقه ده او دا علاقه د شعیب علیه السلام قوم دی. د شعیب علیه السلام قوم چې کم دی اوسېده هغې ته البدع وایي نن سبا. هلته پاتې کېده او دا ښار چې چا جوړ کړی مدین د هغه نوم و، دا د ابراهیم علیه السلام زوی ابراهیم ابن مدین، هغه جوړ شوی کړی و، د هغه په نوم مشهور و. او دغه ځای کې مشري او مذهبي مشري د یو پیغمبر و چې هغه ته به حضرت شعیب علیه السلام وایي. تقریبا د مصر نه مدین ته د 8 ورځو سفر دی. 8 ورځې د پیاده غریب سفر وکړه چې په کم تکلیف به یې کړي، ځکه لار کې باران راځي، زول راځي، ګرمي راځي، شپه راځي، چې ډېر عجز به په کم تکلیف تلي. خو د 8 ورځو په سفر دی مدین ته ورسېد. چې مدین ته ورسېد نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي، الله یو ځای فرمایي فلبث سنین فی اهل مدینه ثم جئت على قدر یا موسی. او بل دی الله فرمایي فلما وجدت القاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. چې روان شو ګوره لا پیغمبر نه دی خوړه کې څه پراته دی. فلما توجه تلقاء مدین، چې کله توجه کړو روان شو، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. او الله نه امید لرم چې خدای به راته نیغه لاره برابر کړي. الله باندې بروسه چې کې الله خو دې مدد کوي. نو فرشته راله ورسره ملګرې شوه د لار. او فرعون
پولیس خواره کړل وي دا هلک به چېرته بل خو تیشا به یې راوینیسې نو هغوی په مشهورو لارو خواره شو دی په غیر مشهور لار لاړ د هغوی نه خدای پاک بچ کړ نو چې هلته لاړل فلما ورد ماء مدینه وجد علیه امة من الناس یسقون چې هلته یو ځای ته ورسېد ګرمي د دې غریب شوي وی ورسورل او یو کیو خلکو ته اوبه راایستلې نو دې هلته یو ځای کې یو اونې ته ډډه ووانه خلکو ګڼې چیلې و خان روستي دي هغسې رابئ او یو لوی کوینې د په هغې بورقه لګېدلې ده او دومره غټه بورقه ده چې 10 کسان په یو ځل تاوی نو به پرې راوځي یو کس 2 کس هغه بورقه نشي رایستې 10 کسه ګرګړې تاوی څوک پړې راکاږي څوک ګرګڼې راکاږي نو غټه بورقه دا به دوی د څاروي سرمن ګنډلې وه د هغې نه به یې بورقه جوړه کړ اکثر به یې د اوښ سرمن ګنډلې وه نو بورقه به یې ترې جوړه کړې نو بورقه خلق ورسته په 10 کسانو په خپله یې مبسکن او څاروي هم سیران به موسی علیه السلام سورې یخ د ګوري ورته نو ومن دونهم امرأتان تزودان چې موسی علیه السلام وکتل نو 2 جینکۍ دي اوس هغې خپلې ګڼې چیلې په چوکو منې کوي نه پرېږدي اوبو ته او خلک لګیا دي څاروي سیرابئ یو حوض د هغې ته اوبه راچي یو د هغې حوض د کوي په غاړه پخوا هم داسې دا اسب مس په چې به خلکو سیرابولې په دې لاره کې یارو زما یاد شي نه هغه فور غوندې شی به هغې کې به اوبه راچولې نو خلکو پې اسبې سې او به غټ غټ حوضونه ډک به یې کړل نو څاروو به پې اوبه څکل نو 2 جینکۍ د هغوی خپلې ګډه چیلې د اوبو ته نه پرېږدې نو موسی علیه السلام د هغه جینکو نه تپوس وکړو وی تاسو ولې دا ګډه چیلې نوبه کوئ وی دا موږ د سړو سره یو ځای نوبه کوو حیا وه په هغې کې دا خو پردي هلکان دي او پردي سړي دي نو که دوی لاړل نو د هغې نه پس به موږ خپلې ګډې چیلې سیران به بس موسی علیه السلام خو پیش چې دا خو حیاناکې دي او نیکانې جینکۍ دي نو هغې چې ظالمان تلل نو په حوض کې لږې غوندې اوبه پرېښودې او باقي د هغه کوي سر یې واغېسته مضبوط سر و په 100 کسان یې اوچت که او په کوي د پاسه یې کېښود مطلب پیدا و چې د کوي نه موږ اوبه څکو چې دا خرابې نه شي او د جینکو یې لږې غوندې پرېښودې خلک لاړل موسی علیه السلام راغی هغه جینکو ته یې ودرېږه زه درته اوبه راوباسم ته به څنګه راوباسې نو هغه کم سر چې په ګڼو شمېرو کسانو به اوچتېده موسی علیه السلام کې خو پیغمبري طاقت و هغې لاسونه ورانون کړل اثر یې لرې او کومه بورقه چې 10 کسه راوباسي په یوازې موسی علیه السلام هغه بورقه راوایسته او جینکو ته یې حوض ډک جینکۍ حیرانې شوې خدای دا څنګه هلک دی دومره پهلواني او دومره طاقت د 10 کسو کار په خپل یو سر شیلې اوبه کړلې او دی راغی او د اونې لاندې خاورو ته ډډه وواله سر ته یې لاس لاندې کو څه وایي ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای د تا ته ډېر محتاج یم خدای ته خو خیر نازلې او هر چا ته یې نازلې او پروردګاره دې وخت کې د ډېر محتاج یم ګوره خپل رب ته یې لاس اوچت کړ اتر ورځې غریب پیاده مزلې کړي ستړی او د خپو مزلې کړي دي څه وړه خبره نه ده او عمر 10 کاله ښه نوجواني ده رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زه ستا خیر ته ډېر محتاج یم الله زما مدد نړیواله غریب د اونې سوري لاندې په خاورو نه بړستن شته نه تولی شته ځکه په لاره غریب راوتی نه باله شته چې څومره په تکلیف په دی جز دا لاره تېره کړي او دغه ځای کې به د غریب څه تمه وه ځکه فرعون خو ډېر ظالم و دا فراعنه چې څومره ظالمان تېر شوي دي انشاءالله یو جمعه د دوی ټوله قصه درته کوم ما ډېر عجیبه حالات ولیدل د دې ظالمانو فراعنه او دوی چې کوم ځان له محلات جوړ کړي او ځان له غټې غټې احرامات او مقبرې جوړې کړي هغې ته هم زه وردن نشم غټ غټ احرامات دي د قابل تعجب چې سړی حیران شي چې خدای دا دوی جوړ کړي شي او څومره دې ظالمانو ظلمونه کړي نو دې یارېده نو سملاس جینکۍ چې کور ته لاړه هغه د حضرت شعیب علیه السلام ګڼو دا هلکه داسې وکړئ دغه زمونږ دا چندي والا زمونږ حاجي آباد کې فیضان الله صاحب سوال جواب کړی د هغوی هغه اجتماع ده سیرت النبي نو هغې وی چې یاره که دا ملګري نن مونږ سره هغه اجتماع دپاره مدد وکړي نو بهتره به حاجي صاحب محمد امین حاجي صاحب رحمت الله علیه بچي هغه دا خبره کړې ده نو دا نننی چنده مونږ هغې له غونډه ښه نو چې څومره ملګري د زړه نه پکې تعاون ورسره وکړي هغوی سیرت النبي اجتماع کې څه تعریف دی
माना خو تاریخ تیر شوی 20-21 دی او 20 تاریخ باندې د 21 تاریخ په شپه هغې سوال جواب لېږلی په خپله هم راغلی چې مونږ باید ډېره زیاته خرچه کېږي نو تاسو مهرباني وکړئ دا دغه مونږ لپاره وکړئ نن دا چنده مونږ خپلې مدرسې لا نه کوو ها دا مونږ هغې لګو د خپل د اخلاص څخه پکې تعاون ورسره ټول ملګري ښه دي نو اجینکې د شعیب علیه السلام لوڼه وې هغې لاړې پلار ته الوې بابا یو هلک دی خو ډېر غریب کمزوری مسافر معلومیږي خدای چې د کم ځای دی بې کسه بې څوکه او بابا دقسې مونږ له اوبه راوویستې یو کس باندې بورقه راوویسته او حوض یې راته ډک کړ نو بابا ډېر خالق دی شعیب علیه السلام خو پیغمبر و د هغه زړه څه واغېسته نو د یوې جینۍ چې چا صفت د موسی علیه السلام کړی و هغې ته یې وایي ویده بچې لاړ شه روان کم از کم چې نور څه نه نو چې دا کوم اوبې دله راوویستې دې غریب به محتاج وي د ډوډۍ به ورسره سینې څه پیسې خو به ورکړو که موسی علیه السلام په خاورو غریب پروت دی ممکن د یو کاڼي ته یا سر ته به لاس ته به سر ډړوالي دا جینۍ ونه او موسی علیه السلام ته وی ان ابي یدعوک بابا مې تا غواړم ولې تا غواړئ چې تا کما موږ له اوبه راوویستې چې د هغې مزدوري دله درکړي پیسې دله درکړي هغه دې غواړم نو موسی علیه السلام د مزدورۍ په تمه نه خو د هغه هم دا خیال و چې ما ته هم یو ټیکانه خو میلو شي که نو ورسره روان شو نو چې روان شو نو دا خو جینۍ وه کشره نو موسی علیه السلام دې جینۍ ته وایي ته ما نه وروسته شي ما ته ځکه چې په لاره تله نو دې باد به د هغې پیلسې غړپولې نو موسی علیه السلام ته د لاسونو خپې ښکارېده وایي ته ما نه وروسته شه او د وروستو نه ما ته ال وایه چې ښي طرف ته تاو شي یا ګس طرف ته تاو شي جینۍ خو نورم چې سړی خو طاقتمن هم دی او سړی خو ډېر زیات نیک هم دی ځکه دې د ځان نه وروسته کړه نو موسی علیه السلام مخکې د جینۍ شاته د وزونه ورکوي چې داسې تاو شه داسې نو شعیب علیه السلام ته موت نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي شعیب علیه السلام ته تپوس وکړو پیغمبر د موسی علیه السلام نه څوک بچې د کم ځای نه راغل دلته څه کې هغه ټوله قصه ورته وکړه د اول نه اخره پورې مکمل دقه چل مې کړی دی او زه اوس راغلی نو شعیب علیه السلام ورته پیغام اوسه نجوت من القوم الظالمین هغوی نه خدای بچ کړی دلته د فرعون نو حکومت شته او نه دلته را رسېدی شي دا بل حکومت که تا پسې خبر هم شي نو تا پسې دلته نشي راتلی هېڅ فکر چې ونه کړي مطمئن یې هغه پوه شو شعیب علیه السلام چې دا لږ کمې قصې ماته وکړې اول نه اخره پورې ټوله قصه یې ورته وکړه دغسې فرعون او بني اسرائیل او شعیب علیه السلام ته خو پته وه او دغسې د مور صندوق کې غورځولی یم د هغې محل ته بیا تللی یم هغوی لوی کړم دا ټولې قصې ورته ذکر کړي د تاریخ نه خلک خپل خبرېږي خلک الوي قومیان ورته الوي هر سره خبر او دغسې چل مې وکړ وی بېغمه ما ستا ته څوک نقصان نشي رسول نو بیا ورته شعیب علیه السلام وی بچې یو کار نه کې ما سره که دې خدمت وکړو ما سره دې کار وکړو او ما سره دې ځان حساب کوو دې تړه زما دا ګډې چیلې دا دې مراله ورسره ونی 8 کاله نو زه به تاله دې دوو لوڼو کې یو لور درکړم او دی ولې ورته ووې ځکه هغه کومې جینۍ چې ورپسې تلې وه نو هغه بابا ته شعیب علیه السلام ته یا ابتې ان خیر من استاجرت القوي الامین بچې بابا که ته مزدور ځان له یو کس نیسې خامخا ته بوډۍ زامن دې نشته موږ دوه لوڼه دي نو ځان له به خامخا څوک نیسې نو دا لیک ونیسه ډېر مضبوط دی ډېر امانتګر مضبوطیې د هغې نه معلومه کړه چې د اوبې وله راوستې امانتګري وه د دې نه معلومه کړه چې هغه جینۍ دا نه وروسته کړه اشاره اشارې را کوه ان خیر من استاجرت القوي الامین نو دا مضبوط هم دی امانتګر هم دی نو که ځان له څوک نوکر مزدور نیسې دا لږ ښه دی نو ځکه شعیب علیه السلام ورته ووایي چې که ته ما سره پاتې کېږې نو 8 کاله نو زه به یو لور تاله درکوم او فإن أتممت 10 فمن نفسك که لس دې پوره کړل نو ډېر وښي 8 تېری خو دا شرط شو
او که لس تی پوره کړل ډېر بخي. نو موسی علیه السلام ورته ویې بس ټیک ده زما ستا منځ کې دا فیصله والله علی ما نکون وکیل، بس الله زما ستا منځ کې له وشوه خبره. نو موسی علیه السلام شعیب علیه السلام سره وخت تېر قرآن شریف کې خو رب العالمین ذکر نه دی کړی. قرآن شریف کې خو الله فرمایي فلبث سنین فی اهل مدینه، کلونه یې تېر کړل. نو د ابن عباس رضی الله عنه نه چا تپوس وکړو وایي څومره عمر یې تېر کړی دی؟ وایي 10 کاله یې تېر کړی. وی 8 کاله خو شرط او پیغمبر چې د خولې نه د وعدې اراده مباسي نو خدای پاک ول هغه پوره کوي. دی ونه وایي چې یا به 8 تېروم یا 10. شعیب علیه السلام ورته 8 شرط کړل، 2 ورته زیاتې کړل، نو 10 کاله یې تېر کړی دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي 10 کاله پس یو لور یې ورته په نکاح کړه. اوس کوم یې په نکاح کړې ده؟ نو علما وایي چې کیدي شي همدغه لور یې په نکاح کړې چې صفت کړي او څوک به پسې تللی وروستی هغه یې ورته دا تقریبا لفظ دی ویم تقریبا هغه یې په نکاح. نو چې په نکاح کړه نو موسی علیه السلام سوچو په جوس خو 10 کاله تېر دي، یا به دا فرعون مړی مردار شوی وی او یا به دې زما خبره یېرئ او که یاده وي نو ما به څه پېژني. راشي چې لاړ شم مور به م ووینم او یو ورور و هارون دا به م ووینم، خپله علاقه به م ووینم. نو شعیب علیه السلام نه اجازت وغوښت او شعیب علیه السلام ته پته وه چې دا هلک شوره دې پس انشاءالله 40 ته رسي دله به خدای پیغمبري ورکوي. هغه ته پته وه، هغه د کې اثار ولیدل. بل پیغمبر ته الله پاک اطلاعات رالیږي، وحی ورته کوي. القا د پیغمبر او چې زړه ته د پیغمبر کم خیال راشي دا به وحی وي. او پیغمبر وی ښځه بچې دا ښځه دې بوزوزه لاړ شي مصر ته لاړ شي چکر ولګوه مور ورور به م ووینې علاقه به ووینې الله به دې مدد کوي. نو څه ګډه چیلی یې وله ورکوي دا وان او یو کونټی ورته وی بچې ورشه دننه کونټی پرتې دي یو کونټی م راوانه چې دا ګډه چیلی پې سره یې کونټی ډېر ضرور شي. یاره اوس به راته ویم د کونټی پیدا ما په دې سفر کې ولیده کوهي تور ته چې ختم خدایه مې شکر دی چې دا کونټی مې لاس کې راوېږده. نو را روان شو. نو چې کونټی له ورغې کونټی راواوېسته نو شعیب علیه السلام ورته بچې دا کېده بله راواله. نو لاړ هغې کېښوده. نو چې بله یې راواغېسته پوټه وه راوړه همغه بیا ګوتو کې پرته وه. وی بچې دا کېده که نه؟ وی ما خو بله راواغېسته. وی نه همغه دې راغېستې ده. نه یې بیا کېښوده. نو کونټی څو به پرتې وې نو چې لاس یې کړې او بله یې راوویسته چې وی بیا همغه ده. نو چې څو ځله اقه په لاس ورتله نو شعیب علیه السلام پوه شو. وی ښه ده بچې دا خو هغه کونټی ده چې آدم علیه السلام د جنت نه راته دا سره 10 څیزونه راوړي. یو پکې دا